سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. پرون مازدیګر د کابل 14مې ناوهې نادرخان تپې ته نږدې په البرز بلاکونو کې د زاهد الله په نوم یو دکاندار په ډزو وژل شوی دی. بېلابېلو سرچینو تایید کړي دي چې قاتل د خوست اوسېدونکی او شاعر عصمت باچا دی. دوی له پخوا څخه بدي درلوده او وژل شوي کس پخوا د عصمت باچا ورور قتل کړی و چې پرون 2 کسه په دې دکاندار پسې ورغلي وو او هغه یې ویشتلی دی. شي عکس کې عصمت باچا او ملګری او کیڼ لوري ته وژل شوی زاهد الله دی. عیني شاهدان وایي قاتلین چې په مارکس موټر کې راغلي وو له پیښې وروسته یې د تېښتې هڅه کوله خو د ځایي طالبانو لخوا نه نیول شوي دي. بلې خواته روزه او تنبایوا وایي د طالبانو لخوا د انجونو په زده کړو بندیز له هغوی سره ښکاره تبعیض دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا جوړه شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان عمومي سرمنشي ځانګړي استازي روزه او تنبایوا ویلي دي طالبانو د انجونو په زده کړو او د ښځو په کاربندي سره افغان میرمنې د ټولنې شای ته وړي دي. نوموړي ویلي دي موږ به د دې ټولو باوجود افغان ښځې له یاده ونه باسو. د انجونو په زده کړو بندیز د طالبانو لخوا د هغوی سره ښکاره تبعیض دی. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.